الرحمن الرحیم راځو په مایکروسافټ اکسل د کمپیوټر صفر زده کړې شپږ اتیاومې ویډیو ته مخکینی ویډیو کې موږ انسرټ ګروپ ویلو راځو دې ویډیو کې ډیلیټ ګروپ لولو ډیلیټ د لارې موږ کولی شو چې مثال څنګه یو رو ډیلیټ کوو څنګه یو کالم ډیلیټ کوو څنګه یو شیټ ډیلیټ کوو مثال په توګه آصف چې دی خپله وظیفه یې پرېښوده دې رو زه غواړم ډیلیټ کړمه نو تاسو بری شئ ډیلیټ ته او دلته په څه کلیک کې ډیلیټ شیټ رو به څه شي ډیلیټ به شي یا بله طریقه دا رو زه ډیلیټ کوم رایټ کلیک به کوئ دلته څه یې لیکلي ډیلیټ دې په ذریعه هم تاسو یو رو څه کولی شئ ډیلیټ کولی شئ همداسې که زه وغواړم کالم ډیلیټ کړم مثال ماته دلته ویل شي چې دا جاب کالم مه شو کوه دا ډیلیټ که دا په کار نه دی یا دلته هسې مثال ما واغستو کنټري کې مو لیکو افغانستان پاکستان انډیا چاینا یو اس ای دا ملکونه مو ولیکل دا همداسې کنټرول پلس سی کنټرول پلس وي کنټرول پلس وي اوس دلته ماته وویل شي چې دا کالم اضافه دی دې ته ضرورت نشته دی نو زه دا غواړم ډیلیټ کړم نو دلته به راشي ډیلیټ ته دلته یې څه لیکلي ډیلیټ کالم یا داسې هم کولی شئ چې رایټ کلیک دلته یې څه لیکلي ډیلیټ کالم ښه که داسې تاسو ته وویل شي څوک روګانې په یو وخت ډیلیټ کوي نو څه به وکړئ تاسو دلته پوینټر راوړئ په دې شکل به انتخاب کړئ او سمپل په څه کلیک کوئ ډیلیټ څو روګانې هم داسې ډیلیټ کولی شئ یا دلته غواړئ چې دا کالمونه ډیلیټ کړئ رایټ کلیک دلته یې څه لیکلي ډیلیټ کالم داسې څو کالمونه هم ډیلیټ کولی شئ که چېرته شیټ ډیلیټ کولو خبره شوه رایټ کلیک دلته سمپل په ډیلیټ کلیک کوئ شیټ به ډیلیټ شي یا دلته راشئ ډیلیټ ته دلته یې څه لیکلي ډیلیټ شیټ دلته هم شیټ څه کېږي ډیلیټ کېږي نو سمپل طریقه د شیټ ډیلیټ کولو اسانه طریقه رایټ کلیک ډیلیټ یا دلته راشئ صحیح لیکلي دي ډیلیټ باندې کلیک کوئ هم ډیلیټ کېږي ښه که څو شیټ یو ځای موږ او تاسو یو وخت کې ویل شي ډیلیټ کوئ مثال ملټیپل شیټس تاسو به په کنټرول ګوته کېږدئ یو شیټ انتخاب بل انتخاب او رایټ کلیک څه وکړئ ډیلیټ ښه بل موږ سره چې دی ډیلیټ سیلز کې هم همدا خبرې دي سیل څنګه ډیلیټ کوو تاسو رو دیز نه هم ډیلیټ کولی شئ راشئ ډیلیټ ته ډیلیټ سیل مثال څه ورته غواړئ انټایر رو نو انټایر رو چې انتخاب کړئ اجمل په نوم رو به ګورئ څه شي ډیلیټ به شي که چېرته دا کالم زه غواړم ډیلیټ کړم نو راشئ ډیلیټ ته دلته لیکلي ډیلیټ سیل دلته یې څه لیکلي انټایر کالم اوکې دا کالم به څه شي ډیلیټ به شي اما خبره که تاسو غواړئ یو سیل ډیلیټ کوئ نو دلته سیل هم ډیلیټ کولی شئ نو چې دا سیل ډیلیټ کوئ دی په ځای به دا بل سیل څه راځي اب پاس په راځي ګوره دا مثال زه دلته راځم د احمد ریکارډ ډیلیټ کوم احمد نوم صرف دا سیل ډیلیټ کوم نو که زه دا سیل ډیلیټ کوم ماته وایي چې دا خان سیل به څه کېږي اب به راځي څنګه اوکې کوم ګوره ډیلیټ شو دا اپ راغو او که دلته راشي ورته چې نه ډیلیټ که نو دې په ځای به د الف خواته سیل بیا څه کېږي راځي به نو په دې شکل تاسو یو رو ډیلیټ کوئ کالم ډیلیټ کوئ سیل ډیلیټ کوئ دا طریقه د ډیلیټ کولو نو څو طریقې مې تاسو ته وښودلې هره طریقه چې تاسو ته اسانه وي د هماغه طریقې څخه تاسو ګټه اخیستی شئ نو دا موږ سره نن په دې ویډیو کې چې کوم موضوع وه ډیلیټ و ډیلیټ کې ډیلیټ سیل ډیلیټ رو ډیلیټ کالم او ډیلیټ شیټ